د ویرجینیا په دې عدالت کې د 2 اونیو پورې روانې مقدمې یا قضیې په شام کې د اغوا شوو او وژل شوو امریکایانو کورنیو ته عدالت یوه اندازه انصاف ورکړو. ایوي جیوري یا محکمې د برطانیې شهریت لرونکي الشافي الشیخ چې د اسلامي دولت داعش ډلې په استازیتوب د 26 غربي وګړو د یرغمل کولو کې دغه د کردار له امله مجرم وګڼلو. الشیخ د اسلامي دولت د هغه ګروپ برخه وا چې د دوی برمته کوونکو لخوا د دوی برطانوي لهجې د وجې د بیټلز په نوم پیژندل کیدو. هغه په کال 2013 کې د الکساندرا کوټي سره ونیول شو او دواړه په کال 2020 کې امریکا ته د قضیې د پاره راوړل شول. کوټي په 2020 کې د خپل جرم اعتراف وکړ. د اپریل په 14مه یوې محکمې الشیخ د امریکایي جرنالستانو جیمز فولی او سټیون سټلوف او مرستندویه کارکونکو پیټر کاسیګ او کیلا مولر په یرغمل کولو او وژلو کې د هغه د رول په تړاو په 8 جرمونو کې مجرم وګرځولو. د دغه یرغمل شوو کورنیو د محکمې د فیصلې هرکلی کړي او ویلي دي چې انصاف بریالی شوی دی. څنګه چې قضیه پیل شوه، ډاین فولی چې زوی جیمز فولی یې په کال 2012 کې تختول شوی و، د عادلانه قضیې اهمیت په ګوته کړو. زما په خیال چې موږ باید د هغه څه برعکس وکړو چې ترسره شوي. دا زما دپاره لوی تضاد دی. زما مطلب دا دی چې برطانوي او امریکایي یرغمل شوو ته هیڅ نه و ورکړل شوي. د دوی سره د ځناورو په رنګ سلوک وشو. هغوی باندې تشدد وشو، لوږې وساتل شول، هغوی ته انصاف نشو ترلاسه. زما په فکر دا مهمه ده چې موږ وښیو چې څنګه متمدن خلک باید نورو ته عکس العمل ښکاره کړي. او همدې له وجې ماهرین وایي دې قضیې لوی اهمیت لرلو. د امریکا یرغمل شوي کورنیو په خپلو هیلو کې غږ کولو چې هغه کسان چې د دوی د ماشومانو په تښتولو او وژلو کې ککړ دي، د امریکا په عدالت کې د دوی نه د دوی کړنو دپاره حساب واخیستل شي. نو دا قضیه واقعتاً ښایي چې څنګه دا کورنۍ په لومړي صف کې وي او څنګه دوی په دوامداره توګه د خپلو ماشومانو لپاره مبارزه کوله. هغه کسان چې د تښتونې او وژنو په شمول د ترهګرۍ په فعالیتونو کې ښکیل دي، ډیر کم په هغه هیواد کې محکمه کیږي چیرې چې د هغوی متاثرین وي. د امریکا لپاره زه فکر کوم چې د امریکا نه بهر د نورو لپاره دا ښایي چې د امریکا حکومت او چارواکي به د امریکا نه بهر د امریکایانو د مرګ لپاره د نورو خلکو مسؤل ګرځولو لپاره تر کوم حد پورې ځي، په ځانګړې توګه په داسې سختو حالاتو کې. روګن وایي د الشیخ مقدمې د اورېدنې امریکایي قانون پر ځای کوونکو ادارو ته دا امکان ورکړی چې په بهرني هیوادونو کې د امریکایانو پر ضد په جرمونو کې ذمهوارو بهر ملکي شهریت لرونکو پر ضد د دغه قسمه قضیې تعقیب کړي. دا د هغو نورو کورنیو غړو ته هم لاره وړاندې کوي چې په بهر کې د ترهګریزو فعالیتونو لخوا اغېزمن شوي او انصاف غواړي. دا ممکن ده په راتلونکي کې د کورنیو او ژوندي پاتې کېدونکو دپاره د ډېره ښه نمونه ثابته شي. دوی ممکن د قضیه وګوري او داسې وایي چې دا هغه څه دي چې موږ یې غواړو. دا هغه انصاف دی چې موږ یې د خپلو خپلوانو دپاره غواړو. فوګیټ وایي په امریکا کې بیا داسې پیښ شي، د دې دپاره د نړۍ په کچه د امریکایي ائتلافیانو او شریکانو سره مؤثره هر اړخیزه همکاري باید دوام ولري. عابد حسین، VOA ډیوا، واشنګټن.